په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د یوې دوه اړخیزې او نړیوالې پرېکړې په اساس دی. هیڅ افغان نه غواړي چې د دوی په خاوره کې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره پاتې شي، خو اوسنی حضور د یو ضرورت په اساس دی او په دې ضرورت همیشه غور شوی او کیږي چې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید څومره وي او موږ هڅه کوو چې دغه شمیر د یو منظم پلان په اساس صفر ته راټیټ شي. طالبان دوه انتخابه لري، یا به د افغانستان عظیم ملت سره په یو غږ یوځای کیږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي. موږ سوله ژر غواړو، په سرعت غواړو، خو په تدبیر غواړو. تدبیر ځکه مهم دی چې بیا پخواني تیروتنې تکرار نشي. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووځي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي. یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، ژوندی دې وي افغانستان.